سلامونه دوستانو او ښه وخت. د اختر په مناسبت می ګوشفیل جوړ کړی دي، نو ویډیو به تاسو ته وړاندې کوم. البته ما مخکې هم د دې ګوشفیل ویډیو په یوټیوب کې وړاندې کړې ده، خو هغه یو څه اوږده وه. اوس مې هغه د ایډیټ طریقه ډېره ښه سوې ده، په موبایل کې یې کومه، لنډوم یې. نو اوس که نوې دا ویډیو واچومه، لنډه به وي تر پخوا. او بله د ګوشفیل، خو څه ګوشفیل ورته وایي باید غټ غټ وي. پخوا به خلکو څه جوړول غټ غټ به جوړول، خو اوس دې لپاره چې هغه د خوړلو سهولت هم په نظر کې نیسي، داسې کوچني کوچني کې جوړ کړي، نو د هغه هغه خوړل اسانه وي. او یو بل شي ته زما فکر شوی ده، دا ګوشفیل چې څوک دلته بعضو ځایو کې مې خوړلی ده. زه خپل ګوشفیل ته د ما کوم رقم ګوشفیل چې زه جوړوم په خپل پخلنځي کې، دې ته زه فکر کوم نه رسیږي. په دې مواد یو شی دی، هغه شی چې ما په دې ګوشفیل کې استعمال کړي هغه نور عام ګوشفیلو کې استعمالي. صرف په دې کې ګوري عام خلک یې څه کوي، ماشین دی وباسي او یو شکل ورکړي د ګوشفیل لا دغه رقم دی بو چې په دې شکل یې ګوري یوه پاڼه ده، او په کوم شکل چې بیا زه جوړوم، اوس ګوره دغه بو ما چې جوړه ده، داسې مې یو څه زحمت پې ایستلی ده، لږ څه پاڼې پاڼې ده. دواړو فرق په دې کې ده چې هغه زه فکر کوم خوندورې، خصوصا که د هغه په منځ کې بیا تاسې په دغه هرې پاڼې کې کوچ ووهئ، لا ډېر خوندور راځي. او نورې فرق نسته. البته د دې مثلا د 1 کیلو نه شاید تاسې ډېر لاسته راوړئ، خو په هغه طریقې چې زه جوړوم له 1 کیلو اوړو نه تاسې ډېر لاسته نه راوړئ. او بل یو ډول دی چې په قندوز کې ورته ګوشې بره وایي، په دې شکل سره هغه هم موږ داسې پاڼې پاڼې جوړوو چې ډېره ښه خوندور دي. دوه هګۍ و، مالګه او بیکینګ پاوډر و، شیدې، او دا به سره حل کړمه او اوړه به بیا پسې ور واچوم، او اوبه هم لیژ لیژ ور اچوم، دفعتاً ډېرې نه ور اچومه. اوړه چې مې لانده کړل تقریبا نیم ساعت استراحت ورکومه او پس له هغه نه یې جوړومه. البته لیکلي مې دي، بیا هم وایم د چای خوړلو په قاشق باندې 1 قاشق بیکینګ پاوډر او داسې ډېره کمه د چای خوړلو په قاشق باندې هم مالګه. دا کاسه چون ډېره داسې کډۍ وه، چقره وه، نو دا میز باندې ښه اوړه لندېدل. او دلته مې هم اوړه راخیستي دي او کوچ مې ورته اوبه کړي دي. اوس دا اوړه 2 برخې کومه، او تاسو به ووینئ زه په 3 شکله سره دا ګوشفیل جوړوم. یو ډول چې ما مخکې ویل چې ګوشې بره ورته وایو، هغه جوړومه، او ورپسې هغه رقم ګوشفیل جوړوم چې عام خلک یې زیاتره هم په هغه طریقې جوړوي، او بیا ورپسې یو څه غټې جوړوم. ماشین درجه په ابتدا کې اول یو څه ډبله کوي چې پاسته یې هم ډبل دی، بیا وروسته یې کولی شئ چې درجه یې ټیټه کوي. پاسته یې دلته په منځ کې دا مې 2 ځایه کړو او اوړه پې اچومه. دا نو اوله کې منظم داسې سر په سر ټوله کېږدومه. اوس غواړمه چې اول دغه ګوشې بره چې وایم همدا به جوړ کړم. ګورئ په دې پاڼې باندې اول زه کوچوم، او دا پاسته ما ډېر نری هم نه کړو کم فکري، دا غواړمه چې دلته اوس په لاس باندې یو څه نری کړم. اوړه پې اچوم، دا بیا نو ډېر ښه پاڼې پاڼې راځي. فلم کې تاسې ګورئ شاوخوا یې منظمه پرېږدم، او اوس نو په دې شکل سره چې په فلم کې وینئ، ګورئ ډېر ښه داسې پاڼې پاڼې راځي. د دې یو کمال دا چې دا ګوشفیل هم عین باور وکړئ چې تر 1 میاشتې پورې لا زیات پاتې کېږي، کلکېږي نه، هم پاستې او هم خوندورې چې په منځ کې کوچ استعمال کوي، البته لا ډېر خوندور راځي. نو دا هم ګوشې بره اوس به راسمه، په هغه طریقې به نور جوړ کړمه چې لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې عام خلک یې چې جوړوي، ډېر ساده یې جوړوي دا رقم. پاسته یې اول له ډبلې خانې باسو، بیا یې چې د ماشین درجه ور نازکه کوو چې پاسته یې نری سي، او بیا یې هم نو ګورئ 2-3 وارې باسم تر څو پاسته یې
ښه نازک راسي. او بیا یې نو هم په دې رقم سره دا د وینې دا نو اسانه هم وي البته یو څه. دا هم ګوشفیل په دې طریقې سره ګوري تفاوت ډېر زیات ده. او اوس به یو څو دانې هم غټ جوړ کړم او دا غټ چې جوړومه دې ته نو د آشکس پکار ده ولې پاسته چې پلنسي ماشین دومره بر نه لري. نو اوس به تاسو وینئ دا باید یو څه غټ هغه د چا خبره د فیل غوږونه ترنه جوړ کړم. دا بیا هم نه دي زه یو څه حوصله هم ولاکه ورته لرم، زکام یم. غوړي ورته ډېر پکار دي او غوړي سره کړي او بیا یې په داسې ډېر څه ټیټ اور پاخه کړئ. دا ګوشه برچو دا پاڼې پاڼې ده چې مغز یې ښه پوخ شي. او میده کړې بوره او پسته یې په سر واچوئ او نوش جان.